نظام پهلوان او ترڅنګ ذبیح الله پهلوان هم میدان ته داخلېدو په حال کې دي. د دغو دوه افغان لوبغاړو ترمنځ به لوبه هم په څو شیبو کې پیل شي. نظام پهلوان که ذبیح الله پهلوان. دغه لوبه په 90 کیلوګرام وزن کې ترسره کیږي. نظام پهلوان در مقابل ذبیح الله پهلوان قرار گرفته. هر دو ورزشکارای خیلی قوی و با مهارت هستند. ببینیم کدام یکی از اینا برنده شناخته خواهد شد و هنر زیبای خود را به نمایش خواهد گذاشت. اینجا هم کوشش برای انجام حرکت. ببینیم که امتیاز در پایدار یا خیر. تصمیم داور چی خواهد بود؟ یقینا یک امتیاز چالا با ورزشکار لباس سبز ذبیح الله پهلوان یک امتیاز چالا کسب کرد. حرکت تماشایی بود که اجرا شد توسط ذبیح الله پهلوان. بله په لوبه کې ذبیح الله پهلوان د نظام پهلوان نه وړاندې شو او یو چالا یې ترلاسه کړ. وبګورو چې د دغو دوه نورو لوبغاړو ترمنځ بله دیدیم که داور اشاره میکنه که ورزشکار لباس آبی نظام پهلوان یک امتیاز چالا را دریافت کرد. جوره بعدی محمد داوود محمدی با لباس آبی و امید جوان با لباس سبز در وزن 90 کیلوگرم آماده شوند. په زړه پورې غېږنونه بیا هم د نظام پهلوان او ترڅنګ ذبیح الله پهلوان ترمنځ روانه ده. زورور حرکات د نظام پهلوان له لورې. خیلی عالی، خیلی عالی. خیلی زیبا از اینجا بود که پهلوان صورت گرفت که داور او را حلال بها گذاری کرد و تانست نظام پهلوان حریف خود را ضربه فنی بسازد. یقینا که حرکت جذاب را اجرا کرد. این پهلوان جسور و مقتدرانه حرکت را اجرا کرد که توانست این رقابت را به نفع خود و پایان برساند.